سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په همدې پار باندې نن یوې سیمې ته راغلی یم دوستانو الله تعالی په اصطلاح چرګې ته دومره خلقت ورکړی دی موږ او تاسو باید د الله تعالی په خلقت باندې فکر وکړو الله تعالی هګۍ پیدا کړله د هګۍ نه بیا چرګوړی پیدا کړو انسانان یې پیدا کړو حیوانات یې پیدا کړو نباتات یې پیدا کړو موږ او تاسو باید د الله تعالی په خلقت باندې فکر وکړو چې الله تعالی د هر څه پیدا کوونکی دی ویډیو را سره تر پایه وګورئ دوستانو تاسو سره هغه ویډیو شریکوم غواړم چې د پښتون کلتور د پښتون عنعنات او د پښتون هغه ابتدایي ژوند له تاسو سره شریک کوم چې موږ په خپلو سیمو کې په اصطلاح کوم څه ژوند لرو غواړم چې د دنیا سره د افغانستان ژوند شریک کوم موږ او تاسو به همدغسې به پرمختګ کوو که موږ او تاسو په اصطلاح مالداري وکړو په اصطلاح موږ او تاسو خپل زراعت ته پیشرفت ورکړو زموږ او ستاسو به په اصطلاح ډېر کار به وشي وطن به مو پرمختګ وکړي موږ او تاسو یوازې په معاش باندې بس نه کوو راځئ چې د معاش نه تیر شو موږ او تاسو باید مالدارۍ ته رشد ورکړو زه وایم زه یوې چرګې ته په اصطلاح د 10 روپو یوه هګۍ ږدم د هغې نه بیا چرګوړی پیدا کیږي بیا د هغې نه په اصطلاح هغه چرکیږي هغه بیا په 300-400 افغانۍ باندې خرچیږي همدې ته اقتصادي رشد ویل کیږي که موږ او تاسو همدغسې انکشاف وکړو لرې نه ده چې وطن به مو ډېر پرمختګ وکړي راځئ چې د یو باثباته افغانستان د جوړېدا لپاره کار وکړو تاسو چې دا کومه چرګه ګورئ چې دې ته مې په 13 ورځ باندې 14 هګۍ خوستې وي الحمدلله دا د ویاړ ځای دی چې نن یې 14 بچي راویستل دا 14 بچي به بیا لویږي چې دا یو دانه په 300-400 افغانۍ باندې بیا په خرڅېږي خو موږ او تاسو هر افغان داسې سوچ وکړو وطن به مو ډېر پرمختګ وکړي ډېر د خوښۍ احساس کوم چې نن مو چرګې په اصطلاح 14 بچي دي دې ته به همداسې رشد ورکوو دا به بیا په 400-500 افغانۍ باندې خرڅېږي زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر تغیرات راغله د 10 روپو نه هم شروع وکړه په 400-500 روپو تمامه شوه تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان یسشن افغانستان زنداتیان افغانستان